دا یو ورور سوال کړی دی چې ما ته چا په موبایل باندې دا میسیج راولیږو او وایي چې مخکې هم لیږه الله به دله اجرونه درکړي. دې ورور ته میسیج راغلی وایي که د چا په کور کې څه مسله وي د ښځې او د خاوند نه حل کېږي نو د سورت مزمل تلاوت ترې ډېر کوي، او که د چا بچي نه کېږي د سورت الانبیا تلاوت ترې ډېر کوي، که په چا باندې قرضې ډېري سورت العادیات تلاوت ترې ډېر کوي، که د چا رزق تنګي سورت الواقع دي وایي، که د چا واده نه کېږي سورت الحج دي وایي، که څوک وسوسې ختمول غواړي او جیل کې څوک یو چې هغه راوځي نو سورت یوسف تی وایي، او دغه شان که د یو زنانه په خېټه باندې بچی او دا وایي چې د بچي حفاظت وشي سورت مریم دی وایي، چې دا ماشوم په اسانۍ سره پیدا شي سورت الانشقاق ته وایي دا زنانه، چې دا ماشوم اوده شي نه اوده کېږي د دپاره سورت الغاشیه پې وایي، د بد نظر نه بچ کېدو دپاره سورت الفلق وایي، ذهن دي کمزوری نو سورت الضحا وایي. نو دا خبرې ثابتې دي او که نه؟ الجواب هغه بدعاتو کې کوم بدعات چې نن سبا راوتلي او مشهور شوي دي په هغې کې یو بدعت دا دی چې صورتونه او آیتونه د یو مرض دپاره خاص کول، د یو مشکل دپاره خاص کول، د یو زمانې سره خاص کول. بې دلیله دا کار بدعت. که د چا دا کار نه کېږي د آیت وایي 100 پیرې، که د چا دا کار نه کېږي هغه دې 1000 پیرې وایي، که د چا دا کار نه کېږي پلانې صورت وایي، چې د چا کار دا نه کېږي سهار منځونه باید دا وایي او په دې دلیل نه نو دا بدعت دی، ښه ناروا بدعت دی. دې ورور چې دا کوم میسیج ذکر کړی دته راغلی دی د دې هېڅ اصل نشته، هېڅ اصل نسلي نشته. ها په دې کې د سورې واقع تذکیره دی چا رزق تنګي نو هغه د سورې واقع وایي. دا خبره اشتي خو په ضعیف حدیث کې راغلې ده. ابن السني رحمه الله دا روایت راوړی دی او ضعیف روایت دی چې څوک د غریبۍ نه یېرېږي نو هره شپه دې سورې واقع وایي. دا کمزور روایت دی. دې کې دا خبره وکړي چې څوک د بد نظر نه ځان ساتل غواړي سورت الفلق دی قل اعوذ برب الفلق. دا خبره صحیح ده ځکه چې دا د حدیث نه ثابته ده. پیغمبر صلی الله علیه وسلم عقبه رضی الله عنه دا خبره کړې وه چې دا صورتونه وایه په دې صورتونو کې چې په الله پورې کومه پناه نیوی شوې ده د مخلوق د شر نه نو داسې بل څه کې نشتي. نو دقه خبره پکې صحیح ده او د باقي صورتونه خاص کول د یو مسلې دپاره د ټول بې دلیل دي، بلکې زه درته یو ښکلی میسیج د دې په ځای ښیم او تاسو یې دننه نشر کوئ، ټول یې نشر کوئ. دا ښه صحیح په دلیل سره خبره داسې میسیج جوړ کوي وایي که څوک ښایسته ژوند غواړي په دنیا کې او په آخرت کې د غمونو نه خلاصۍ غواړي نو د دې ټول قرآن تلاوت ډېر کوي، په دې ځان پوه کړي، د دې په درسونو کې دې کښېني او دلیل پې ورته دا ولیکئ فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. الله وایي چې کوم هدایت زما د طرف نه درغلی دی که دا چا ومنو نو نه به بدبخته کېږي نه به ګمراه کېږي، او که چا د دې قرآن نه مخ واړو د الله د یادولو نه مخ واړو ژوند به یې ټول تنګ شي. دا ښکلی میسیج دی چې ای وروره ای خور که ژوند ښایسته کول غواړې مسلې ختمول غواړې د دې قرآن سره خپل تعلق جوړ کړه. سهار ماښام د دې تلاوت کوه، د دې په درسونو کې کښېنه، د دې په تفسیر او په ترجمه ځان پوه کړه.